کله د باندې سخت راشي دا ذکر ورب الکعب داسې ورته الله دا سختي اساني کی کنه چې ته به ورته حیران شي دا ذکر به ژبه ساته یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اے حی اے قیوم ذاته ستا په رحمت سره د ستا نه مرسته غواړم دا به رسول صلی الله علیه وسلم په سخته کې یاد به شي ده کنه ګران دی څه دی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کله د باندې سخت راشي دا ذکر ورب الکعب داسې ورته الله دا سختي اساني کی کنه چې ته به ورته حیران شي دا ذکر به ژبه ساته یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقو چې کله به ورته یو مسله ګرانه شو دا ذکر دی لا تأخذه سنة ولا نوم هغه ذات دی چې نه رانیسي هغه لره پرکالی او نه خوب سینه سینه هغه پرکالی ته ویلی کېږي هغه د خوب هغه اولنۍ مرحلې ته ویلی کېږي که داسې موږ ووایو ولا نوم نو دواړه یو مطلب نه دی که سړی چې سینه هم خوب ته وایي او نوم هم خوب دی نه صحیح د خوب په زمره کې راځي او دا سینه اولنۍ سر ته وایي په عربۍ کې او دا نوم هغه جوور خوب ته وایي نو په رب العالمین باندې معنی دا په رب العالمین باندې هیڅ قسم خوب نه راځي دومره خوب هم نه راځي لکه څنګه چې هغه د انسانانو باندې راځي هغه ابتدایي مرحله دین هم الله پاک دی